د اسلامي امارت لخوا پر رسنیو او خبريالانو تازه 28 ماده‌ایز بندیزونه ولګول شول. درنو لیدونکو ستړي مشئ. اسلامي امارت په افغانستان کې پر رسنیو د بندیزونو په لړ کې تازه 28 توکیز بل لارښود خپور کړی او رسنۍ اړې کړي دي چې له دې لارښود سره سمې خپرونې دي وکړي. ABN ته په رسیدلي سند کې اسلامي امارت غوښتنه کړې چې ښځې باید د خپرونو جوړولو پر وخت د ټولنې له دود سره سمې جامې واغوندي او ډیره کړې ده اسلامي امارت چې هر بندیز لګوي هغه د ټولنې عرف بلل کیږي. په لارښود کې همدارنګه هغه خبرونې منع شوي دي چې د اسلامي امارت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوړي او یا د هغوی په وینا د اسلامي امارت ضد خبرونې دي. اسلامي امارت که څه هم له 3 کلنې واکمنۍ راهیسې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی او نه تر اوسه د ولسي مشروعیت موندلو لپاره کومه کړنلاره وړاندې کړې ده. په نوي لارښود کې اسلامي امارت د ښځینه او نارینه ویاندویانو له لوري په ګډو خپرونو بندیز لګولی او ډیروي چې د ټلویزیونونو پر ښیښه د ښځې او نر یو ځای څرګندېدل قانوني جواز نه لري. اسلامي امارت همدارنګه د رسنیو خپرونې د دولتي او نه دولتي کسانو بدګویي منع کړي او د بهرنیو سریالونو خپرېدل تر بل امر پورې ځنډولي دي. په لارښود کې غوښتنه شوې چې د اسلامي امارت مشر به په وړ نوم یعنی شیخ هیبت الله امیر المؤمنین یا شیخ الحدیث یادیږي او له دولتي چارواکو سره به مفتی، مولوي، مولا، اخوندزاده او شیخ نومونه کارول کیږي. اسلامي امارت همدارنګه غوښتنه کړې چې د دوی مخالفانو ته به د شهید وایي یا لغت نه کاریږي، د دوی ضد کارپوهان به خپرونو ته نه بلل کیږي او د اسلامي امارت له لوري د قصاص په ترسره کېدو به هیڅ ډول نیوکې نه کیږي. اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو ځینې بندیزونه لګولي وو، خو نوی سند ښیي چې په دې بندیزونو کې لا نور ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې اسلامي امارت په ځینو ولایتونو کې په ټلویزیونونو کې د ژوندیو شیانو د انځورونو پر خپرېدو هم بندیز لګولی و.